د مو نوم محمد نواز دی د انګوره ډیویسدین کای د نیزی نری غونډې کلی او د مو باچای دی د قدرت الله نامې دغه د ویکسین نه خراب شوی دی شری ویکسین ورته لګېدلی شوي دي او دغه اکشن په وکړه د باچای مې ګردې خروپې شوله ملتان ته مې یووړ او دره ته مې یووړ خو اخر د بزار ډاکټر دا فکر واستله چې دا دغه ویکسین اکشن په کړی دی مو ته کورته ډاکټرونو ټوله ویلل چې دا ویکسین په کړی دی خو دوی لیکل نه کړل یا دغه صفحه لیکلي کړي دي چې دا ویکسین اکشن په کړی دی بیا زه پانه ورځ ترغلم ما د پر دفتر ته دغه مې ډیچو سره ملاو شو ډیچو مو ته د یې د نه ځواب نه کړو بیا بل ورته بیا ورسره ملاو شوله بل ور یې دا درته ووایي چې ته چې څه کړی شې آکا او زه ویکسین داره او ویکسین کا بنداوی کا زور دی ویولای بند کا پا د ورسته وسی ویکسین روړل ویکسین مو بند کړی دی د 40 کورې پر ویکسین بند شوی دی د غونډه علاقہ کې دا ویکسین یو ګوشي مو نه دی بند کړی دا غونډ کلیر سره بند کړی دی په دغه نو مې بند کړی دی چې دا نن چې توی بچی غام نشي خور سبو دغه سیمش بچای د نه خروپیږي یا غام نشي خور او دی په غلطه ویډیو جوړه کړې ده چې دا ویکسین کلیر شوي دي او دا ویکسین شوي نه دی د دغه تاریخ ولا د شپږمې میاشتې ولا بند شوي دي دا نه دي شوي او دا بچای دی نه دی پټوګون دي تاسو یې وکسئ د ده حق غواړي ځکه چې خپل مې جایداد ورته خرڅ کړه او 3 لک روپۍ باندې مې د 6 لک نکات ورته خرڅ کړه دغه بچی زه علاج پکې زه پرونیه او که دی داس کړای شي چې مو ته خپل نکات رو واپس کولای شي که حق مې پرې کولای شي خو ډاکټرونو لکه تو ته ډیچو په دفتر کې دا ویلي وي چې دا د ویکسین نه دی خراب دا د ویکسین نه دی خراب دا زمانه خو زه ورته ویلي مې دا دی چې دا 3 مریض د بیماري چې چګه شوی دو دا د ویکسین چګه کړی دو دا د ویښتې بیماري و د غټاول بیماری د کیما د ګردې بیماری دا که چګه کړی دغه شي دو بیا ډاکټر دا ستاویلی دی چې دغه ویکسین اکشن په کړی دی لیکلي یې ډاکټرو کړي دي وست څه مطالباتو د ډیچو نه د څه مطالباتو دا یې مو ډیچو ته دا اپیل دی مو غټ افسرون ته دا اپیل دی چې مو ډېرې خرڅې وکړله په دغه بچي باندې وسه قرضې خرڅې زه نشه برداشت کولی چې دی مو سره امداد وکړو که امداد نه وکړو دغه خو بیا دغه سو ویکسین بیا باندېږي په دغه نو مو باندېږي چې دا موږ سره دی امداد نه کړو بیا سبو چې خرابېږي بیا علاج یې نه شي بیا دا د پوتې وي ویکسین یې موږ